د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله غږیزه وینا کې پر طالبانو غږ کړی دی چې افغانستان ته جبر ثبات نشي راوستلی او دغه څو تجربو ښودلې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني چې تېره شپه یې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیزه توګه خپره شوه، ویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غني په خپله وینا کې وویل جبر په افغانستان کې ثبات لامل نشي کېدی، بالعکس په 40 کلونو کې موږ له دې امله د افغانستان د وروستي پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل دي. محمد اشرف غني ویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. دغه راز یې په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکړ. ښاغلي غني په تورخم او سپین بولدک کې له افغانانو سره کېدونکي ناوړه چلند غندلی دی. غني د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې او ویل ټول بین المللي تجربو ښودلې ده چې د یو نجلۍ تعلیم 5 نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یو نسل بدلولی شي. په کومه کورنۍ کې چې یوه ښځه پوهه ولري نو هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده. اشرف غني ویلي دي هغه پر دې خواشینی وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هره ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادریږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چارې.